هدهد سلیمان علیہ السلام ته په داسې علم لرم چې تی نه لري. طالبانو ورونو سلیمان علیہ السلام نصر ته ویلې، نصر ملک الطیور ده، یو مرغه د نصر ورته وایي ملک الطیور، یعنې د مرغانو بادشاه. ده ته ویلي وی والوځه ورته په فضا کې وګوره چې دا هدهد چېرته ده. نو هدهد را روان د طالبانو ورونو چې نصر یې ولید، نصر سترګې سرې دي چې دی خو دې تر وډار سو. نو ډېرې داسې عاجزي ورته وکړله. وایي ته چېرې وې سلیمان علیه السلام سخت په غوسه ده. وایي څه ویلې؟ وایي داسې ویلې. وایي نه ته استثنا یې هم کړې که یې نه ده کړې، که مې یا وهي او حلالۍ مې. وایي نه استثنا یې کړې او لیأتیني بسلطان مبین. وایي زه به کار برابر شم. حضرت سلیمان علیه السلام ته راغی، نو چې پیاده را روان سو طالبانو وزرونه یې داسې تخول که نه داسې عاجزي باندې ورته راغی. ویې ورته ویلې احط بما لم تحط به خبرا، دا ته مې خبر راوړ. طالبانو ورونو راپوزیان وی شو یگان چې امام د مسلمانانو ته ټول شیان جزیاتو د دغه ټولنې په کلیاتو په جزیاتو باید خبر سړی وي او دا به ورته معلوم وي. د دغه آیات استدلال کوي. هغه رد پې کړی د روح الماني چې دا خو نسي کېدلی چې یو سړی دی په ټولو جزیاتو باندې علم ولري. د حوادثو په ټولو جزیاتو باندې امام علم درلودل طالبانو دا نسي کېدلی، محال ده. طالبانو ورونو یو ورځ حضرت علي رضی الله عنه په منبر ناست و، چا پوښتنه ترنه وکړه، ده ورته ویلې نه درته معلومه. نو هغه سړي ورته ویلې وایي چې نه درته معلومه په منبر نو چېشته ناست دی. وایي ده ورته ویلې چې دا خو دومره جیب چېشته ناست دی په منبر. ده ورته ویلې چې دا خو هغه د معلوماتو منبر ده، کله ادري منبر مثاله دی نم انسان معلومات ډېر وي طالبانو په مجهولات. دومره ډېرو شیانو باندې موږ معلومات نه لرو چې ورته حیرانه شي که نه. مجهولات مو ډېر دي له معلوماتو نه. نو ده ورته ویلې حضرت سلیمان هغه علي رضی الله عنه وي دا خو د معلومات په بنا یې له دغومره جي ته راختلی. دلته چې ناست یم د معلوماتو په هغه ناست یم. ته چې ما ته وایې چې دا شی د ما ته نه د معلوم لادري خبر نه یم، د لادري خبره خو دومره لوړه ده که نه. باندې چې کښېنم او هلاکه ته د ښي راورسېږي، ما او تا به غږ نه سره رسېږي. دا بلقیس څنګه طالبانو د سبا د قبیلې بادشاه وګرځېدله، د سبا د قبیلې بادشاهي الله عز وجل څنګه چاته ورکړله. څه ورته وایي؟ د بلقیس ته ورکړله طالبانو ورونو. نو طالبانو ورونو وایي دا داسې چلو چې پلار یې مړ سو، نو د دې طمعه وله چې دا به بادشاه سي. خو د دې یو د تره زوی و طالبانو، پلار یې بادشاه و چې هغه مړ سو. دې امید درلود چې زه به بادشاه سم. د تره زوی طالبانو غوښتنه وکړله، ډېرو خلکو ده ته رایه ورنکړه، دې ته د دې هغه د تره زوی ته یې رایه ورکړه، هغه بادشاه سو. چې بادشاه سو هغه ډېر ظالم سړی و طالبانو، ډېر بدبخته و ظالم سړی و. بیا یې داسې چل وکړ طالبانو ورونو، خلک ترنه په تنګ سو. نو بلقیس هغې ته د واده وړاندیز وکړ، هغې واده ومني. په اوله شپه باندې طالبانو زهر ورکړل، له منځه یې خلکو زور نه پرې رسېده. دا بزیان دې واده په بنا باندې پرې هغه سوله چې زه یې وزنه مړ یې کړ. سهار یې خلک راوغوښتل، وزیران ورته ویلې راسئ چې درو کې ته راغی، مړی پروت. ای ډېر خوشحاله سول. دی ورته ویلې اوس نو نوی بادشاه مقرر کړئ. هغوی ټول ورته ویلې چې د نوي بادشاهۍ دپاره ته لایق یې، ایسته بادشاه سه. نو بلقیس څخه طالبانو بادشاه سول. او روح الماني یوه بله خبره هم کوي چې د دې مور پیرۍ وه طالبانو د بلقیس. نو دا روح الماني د خرافي قصه بللې ده، دروغ ده. او واده طالبانو د انسان واده له پیري سره دا شرعاً جایز نه ده. طالبانو علما په دې باندې بحث کوي، روح الماني هم دلته بحث کړی. او د ښځې ولایت څنګه ده طالبانو؟ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأه. د ښځې بادشاهي یا ښځه والي قاضي قومندانه مقررول څنګه ده طالبانو؟ د احنافو مذهب دا ده که بالفرض ښځه قاضي مقرره سوله قضا یې نافظه ده، خو مقرروه یې مه. طالبانو ورونو ګوره تاسې د دې ته فکر په هدایې کې دا مسله داسې ذکر ده ویجوز قضاء امرأتین، د ښځې قضا صحیح ده. نو دې نه خلک داسې استدلال کوي که ښځه قاضي شوله صحیح ده، یعنې مقرروه یې سي، والي ولسواله یې مقرولی. طالبانو ابن الحمام په فتح القدیر کې لیکلي دي. دلته دوه خبرې دي طالبانو. یو دا ده چې ښځه ته والي مه مقرروه، قاضي ولسواله او قمندانه یې مه مقرروه، دا ناروا ده. که بالفرض څوک مرتکب د دې ګناه سو مقرره یې کړه، بیا فیصله وکړه طالبانو، هغه فیصله یې د شرع د قانون سره برابر و، ناپیزه ده که نه ده ناپیزه ده طالبانو. هغه مسله ده چې خط مشرکینو بادشاهانو یا مشرکینو ته خط ورلیږل جایز دي. دا خط چې و طالبانو ورونو، یوه خبر خو دا ده چې دا خط چې و دې خط باندې مهر لګولی و، د سلیمان علیه السلام مهر ور باندې
او دا خط طالبانو اکثر علما وی روح المانی دلته په عربي باندې لیکل شوی دا خط. نو چې دا خط یې ولیکه مهر پې ولګه او هدهد ته ویلي وي دا وروړه، نو هدهد ورول. دا داسې طالبانو وایي پرته وه، دا بلقیس په چې پرته وه طالبانو ورونو بیا به ټولې د حکومت کلیانې د ځان سره سر ته ایښي وو. نو دی د کړکۍ نه ورننوت طالبانو هدهد دی پرته وه داسې سینه باندې دا خط ورته کېښود، چې ورته کېښود چې راجګه سوله چې ګوري کې لیکلي دي. نو خپل وزیرانو ته ویلي یا ایها الملأ ای قوم دما انی القی الی کتاب کریم، ما ته راچول سوی د کتاب داسې کتاب کریمون چې ډېر عزتمند ده ځکه مهر پې ستا داسې پکې لیکلي دي انه من السلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان ورونو نبی صلی الله علیه وسلم بل اسلام نه مخکې وی د اسلام په اوایلو کې خط چاته چې لیکه داسې به لیکل باسمک اللهم، باسمک اللهم داسې به د خط عنوان یا کرا کرا طالبانو بسم الله الرحمن الرحیم دا د خط عنوان د په اسلام کې. اوس هغه 610 راځي که 800 راځي. دا طالبانو ورونو د بسم الله قایم مقام نه درېږي په اسلام کې نشته. طالبانو ورونو هغه ورک کړئ، هغه د عنوان ځای مه لیکئ. كل امر ذي بال لم يبدا فيه باسم الله فهو اقطع. هغه طالبانو واسطه مبتدا شاید له تراوی سره عملی کوي طالبانو بسم الله لیکي. او یو خبره روح المانی دلته طالبانو له آداب نه لیکلي. آداب کې دا د طالبانو د خط په کتابت کې چې چاته خط نه کېده سی لیکي من سليمان الى بلقیس اول بخبل نوم لیکي بیا به دغه علیه السلام. طالبانو من محمد ابن عبد الله الى هرقل عظیم الروم السلام علی من خپل ځان نه باول خپل ځان لیکي یا به غلی کې طالبانو ورو دعا و سلام له طرفه ده هغه تاول خپل ځان لیکي سنت طریقه ده. او دلته طالبانو له کتاب الادب الکاتب د سولی نه طالبانو نقل د څه کړی بسم الله به طالبانو دلته عنوان کې لیکي طالبانو په څنګه خط دی. طالبانو روح المانی دلته نقل د څه کړی یو کتاب د امام سولی ورته یو کتاب جوړ کړی ادب الکاتب د کاتب آداب پکې ذکر کړي. طالبانو ادب د سره د خط بل کی طرف دی د بسم الله به د حاشیه ته څنډه ته طالبانو ولیکي او د چپ طرف ته طالبانو ورونو دعا ولیکي نور به مات کې مضمون خط لیکي. اصل ادب د سره اگر ته اوس خو عادت ته راغلي طالبانو ورونو ته هغه کېږي ته ورته وایي عنوان په جای پاس بسم الله لیکي. خط کې داسې لیکلي و الله تعلو علیا علو مکوي په ما باندې واتونی مسلمین راسي ما ته غاړه کې خودون کې. او دا خط په چی لیکلی و طالبانو؟ خط په کاغذ لیکلی و طالبانو ورونو. کاغذ نه ده دا ډیره زمانه په دنیا کې لیکل نه ول طالبانو. په ډبرو به خلکو لیکل کول، په تیږو به لیکل نه ول. د اسلام یو لوی احسان طالبانو په نړۍ داو چې غربي نړۍ ته طالبانو دا غربیانو طالبانو کاغذ نه درلود. دا د مسلمانانو یو احسان دی په غربي نړۍ وکړي. کله چې مسلمانانو سمرقند ونیو دا د چین واکمنۍ وه. په سمرقند کې طالبانو مسلمانانو چینایان ونیول 10 نفره چې هغوی خطونه زده ول. بیا یې هغه کاغذ جوړونه یې زده وه. بیا هغه ته وویلې څه ورته وایي مسلمانانو ته دوی ورته ویلي چې موږ په دې شرط تاسې خوشي کوو چې مسلمانانو ته به موږ ته به کارخانې جوړوي کاغذ. نو په اسلام کې اوله کارخانه چې جوړه سله طالبانو ورونه چېرته جوړه سوله؟ په سمرقند کې جوړه سوه. بیا طالبانو بغداد کې اصلي خلافت خو په بغداد کې و د مسلمانانو. بیا کاغذونه به یې له دې نه سمرقند نه بغداد ته وړل. بیا په بغداد کې دا کارخانې جوړې شوې. بیا کرا طالبانو له دې نه مصر ته لاړې، بیا افریقا ته لاړې، بیا اروپا ته لاړې، اندلس ته لاړې، پرتګال اندلس دلته طالبانو کارخانې جوړې شوې. نو دا د مسلمانانو یو احسان ده. قلم سره دا اوسني قلمونه راته یو قلم ماته کړ. دا قلمونه طالبانو دا خو نه ول مخکې خو که تاسې فکر کړي پخواني عکسونه مو لیدلي بانکه څه ده د مرغانو بانکه په غبې لیکل کول یا به په غني قلم باندې کول. دا قلم هم طالبانو د مسلمانانو یو احسان ده په اسلام په ټوله دنیا باندې. دا قلم چې یو ډکې کایه یوه میاشت لیکل مخکې قلم داسې نه و ډېره سختۍ باندې دلته قلم هغه ته بیا دلته لیکه بیا دلته بیا دلته دومره سختي به یې غوټله که نه. دلته طالبانو ورونو یوه خبر روح المانی کوي وي دا مرغه دغه کاغذ په مخوکه کې نیولی لوند سوی. بیا هغه خط طالبانو لږ پرې کړی وایي اوس هم په خط کې دا ده چې کله چاته خط لیکې خط یې ولیکه طالبانو دا څنډه یې لږ سړی پرې کوي
ما خو نه دی لیدلی والله اعلم چې موږ تاسو کې چېرته عادت شته که نه تاسو کې خط ولیکي طالبانو ورونو د کاغذ دغه څنډه داسې لږ پرې کوي دوی وایي چې دا ادب له هغه دینه راپوي روح الماني وایي مما لا اصل له دا اصل نه لري قال يا أيها الملأ إيد لدماء قوم دماء فتوى راكي في أمري ما كنت قاطعة أمرا زنيم قاطع أمر كون ديو أمر قاطع فيصلنا كوم ديو أمر حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد عسكرو يرتوي طالبانو مشورم ډیر ښه شي ډیر هوښیاره ښځه او مشوره یې وکړه وي زه دغسې په تاسې هغوی طالبانو فتوا داسې ورکړه چې نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين موږ خو قوت هم ډېر لرو ډېر جنګیان هم چې نور امر دي تا په لاس کې دی چې ته موږ ته څه امر کوې طالبانو ورونه د تفسیرونو کې داسې اپلک شته که نه داسې دروغ ته دلته ورته غوږ شه طالبانو وایي د بلقیس ټول عسکر څه ول 12,000 طالبانو قمندانان یې درلودل څو هر قمندان سره طالبانو یو لک تحت يد كل قيل 100,000 هر قمندان لاس لاندې 1 لک نفر 12,000 وار 1 لک روح الماني وایي دې خبرورو دروغو ته خو ته ګوره وایي دا چې په یمن کې دغه را جمع کې دا خلک اولته یې کښېنئ ولا که په یمن کې جایز دی دومره خلک دي نو دوی وایي چې دومره ډېر مخلوق دا ټول طالبانو دروغ روح الماني دا ډېر ښه کار د طالبانو ورونو چې دروغو نه یو شنګ دی قالت دی ورته ویلې څومره هوښیاره ښځه ده ان الملوک اذا دخلوا بادشاهان چې دي کله چې ننوځي و کلي ته افسدوها دوی یې فاسدوي وجعلوا اعزة اهلها اذله كذا وكذلك يفعلون کوم جیته چې طالبانو ورونو کوم کلي ته چې بادشاهان ننوځي هغه کلی خرابوي وجعلوا اعزة اهلها اذله كذلك يفعلون دوی هم همداسې کوي ګوره که نه چې دلته بادشاهان راسي طالبانو ورونو پردي بادشاهان دلته راسي هغه ذلیل خلک پورته کي او عزتمن خلک ذلیل کي طالبان دلته چې غرب واکمنو طالبانو ورونو پردي بادشاهان چې راغلي په میدان وردګو باندې یوه ښځه ښارواله مقرره کړې وه که نه نو میدان کې ولې نور سړي نه که نه او د غیرتونو وطن طالبانو یوه ښځه ایلپې باندې مقرره کړې وله همداسې په نور افغانستان کې دومره ډېرې ښځې وې راوستلې وې او داسې سړي راوستلي ول طالبانو چې دین خو ته کوي که نه د اطلاع تیر نظام د اطلاعات کلتور وزیر خبرې خو دا 2 ورځې میډیا کې وینئ که نه چې تراویح بدعت نو تا له دین سره څه کار ده ته په بدعتونو څه پوهېږې تا کار له دې سره شي دوی بیا وایي خپل مسلک نو خپل مسلک یې غږېږئ که نه تاسې له بل مسلک سره څه کار دوی دا ډېرې نارې روي چې مسلکي خلک مقرر کړي نو تا دا مسلک تراویح تا مسلک ده ټول اسلامي امت لږه وخت نه تر اوسه پورې رالګیا ده چې تراویح 100 رکعات او دا د رسول الله سلام کړي دي دی وایي چې نه رسول الله کړي نه عمر صاحب کړي دا بدعت دي تا ته کار ده ته خو دې مسلکي نه یې که نه دې مسلکي خو موږ مدرسو د دین علماو دا کار دی تا له دې سره څه کار دی ویلې طالبانو یو وارې به د سلیمان علیه السلام چې کوم بادشاه ده دې ته به لږ هدیې مدیې ورولیږو که ویې منله خو صحیح ده که نه بیا به مجبور نو طالبانو ورونو داسې چلي وکړه نو غلامان هم تیار کړل مینځ هم تیار کړل هلکانو ته د جنکیانو غوندې جوړ کړل جنکیان یې د هلکانو غوندې جوړ او بل دا و طالبانو ورونو یوه ملغلره یې ورکړله سری نه و پکې سوی چې دا م واروړه چې سری پکې وکړي او یوه بله ملغلره یې ورکړله سری پکې کوږ وږ ویدې کې تار واچوي او بل یې ورته ویلې لکړه یې ورکړله وایي دا معلومه کړه چې د لکړې کوم طرف سر ده کوم طرف یې بیخ او بل یې ورته ویلې چې دا لوښی واخله داسې اوبه راکړه پکې چې نه له اسمان نه وي نه له مځکې څه طلاوې میلاوې هم راواخیستلې چې دوی روان سول دا وزیر و کوم نفر یې هدهد خبر راورسو سلیمان سلام ته ویلې چې داسې لږ طلا هم رابار کړې ده او داسې ده او داسې نو دلته سلیمان علیه السلام ویلې چې یو ښه قصر جوړ قصر یې پیریانو ته ویلې پیریانو شیطانانو ته غي قص شروع نو دومره لږ ځای خالي پرېښو دا هدهد چې خبر ته راوړي وو چې دومره طلا ورسره دغه ځای نور ټول طالبانو دا قصر یې له طلاو نه جوړ چې دوی راغلل ته ویې کتل چې دا ټول د طلا نه جوړ ده او دا لږ ځای چې دا خالي ده او ته طلا زر کېښودله وایي یو روایت کې داسې راځي چې داسې ني اوس موږ متهم کړي چې دا موږ دغه دیوال راړنګ رابار کړی مو ده چې ورغی ورته ویلې وایي او دوی دواړه دا معلوم کړه چې کوم نوران دي کوم ښځې دي که ته نه دي او بلې وزیر ته وویلې وی اول چې ورسره مخ سولې ورته وګوره چې د سترګو کې که غوسه یې په سترګو کې وه بیا بادشاه ده او که سترګې داسې مهربانه سترګې وې
داسې خوشحالي او مینه پکې والا بیا پوه سه چې نبي دی که نه هسې ورغی ورته ویلې وي دا معلوم که چې کوم غلامان دي کوم په یو داس کې شروع او به یې چې ورته واچولې ښه دې عادت داسې لري دا یو لاس کې داسې اوبه راواخلي بیا دا بل باس وي دا ښه دي او سړی داسې اوبه راخلي دې معلوم کړل بیا یې ورته ویلې دا ملغلره کې سړی وکړه ارضی ته یې ویلې ارضه خو پېژنئ مونږ هغه ورته وینا وینا عربي کې ورته ارضه وایي دې ته ښه ارضه کمال الدین دمیری حیات الحیوان هم پیدا کوي طالبانو دا کتاب پیدا کوي باید د سره یې کوي چې د ارضی په اړه بیا معلومات پکې لټوي نو ارضی ورته ویلې ارضی ته ویلې چې راسه هغې سپری پکې کوي چې غواړې وایي دا غواړم چې په لرګۍ مې الله مقرره کړي خورم عزت یې دی بل هغه راوړه طالبانو بله ملغل هغې راوړه څه ورته وایي بله چې سړی پکې و کوږ وایي دې کې تار وه چونجي ته یې ویلې وي راسه چونجي خوله کې تار ونیو او بلې خوا ته ووت وي چې غواړې وایي په میوو باندې مې اخته د میوې چونجي څه دې طالبانو لکړه ورته راوړه وي دا معلومه که چې دا طرف یې دې نیولو د کابل طرف داسې پورته واچوله طالبانو دروند طرف کټه را دیول کړه داسې ورته ویلې وي دا یې بیا ورته ویلې داسې اوبه چې نه له اسمان نه وي نه له مځکې نه وي ورته ویلې صحیح ده هسې چلان ده که او ښه یې وزغله او ستړی که چې خولي سو خولې را ټولې کړې ورته ویلې دا نه له اسمان نه دي له مځکې فلما جاء سلیمان کله چې راغی دا قاصد رسول سلیمان علیه السلام ته قال سلیمان ورته ویلې اتمدونني ته ما سره کومک کې بمال په مال باندې فما آتانی الله خیر هغه چې الله ما ته راکړی د خیر ده مما له هغه شي نه آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسې په هدیې خپله خوشحاله یئ موږ دا هدیه نه قبلو ارجع الیهم بیرته ورسه ای رسول دوی ته فلنأتینهم بجنود من بخامخا ورځو په داسې لښکر لا قبل لهم بها چې وس به د دوی نه ورسره رسیږي ولنخرجنهم منها اذلا موږ راباسي دوی له دې ښاره ذلیل وهم صاغرون او دوی به ذلیلان وي قال یا ایها الملأ اتي طالبانو دوی هلته ورغلل چې ورغلل هغوی فیصله وکړه چې راځئ ورځو دا نبي ده قال یا ایو دلته طالبانو چې هغه روانه سوه لکه نه بلقیس هدهد خو خبر راوړی چې ډېر خطرناکه تخت لري نو سلیمان علیه السلام ویلي چې دا تخت به ماته څوک راوړي قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها څوک به راوړي ماته عرش قبل ان یأتونی مسلمین مخکې له دې نه چې دوی راتګو کې موږ ته په داسې حال کې چې غاړه کې ښودونکي وي قال عفريت من الجن ویل یو سرکشه له پیریانو انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک مخکې له دې چې ته پورته سې له خپل جای نه دی واني علیه لقوی امین بادشاهي طالبانو خواندم هم داسې کوي تاسې قرآن کې فکر وکړئ طالبانو ورونو چې الله عز وجل کوم نبي ته چې الله د عمران او د آبادۍ بادشاهي ورکړې طالبانو که نه دومره خطرناکه بادشاهي د طالبانو که نه ته اوس ورته ګوره څنګه خطرناک دی راوړي الله قرآن کې وایي فبهداه مقتده ای د الله رسوله مخکینی انبیاو پسې اقتدا وکړه هغوی طالبانو بادشاهیان وو بادشاهي یې کړې وه ځکه یې آباده کړې وه هغه ټول شیان ته په ځان کې راوله داسې نه چې ته نه هغوی منځونه کړي ته منځونه کوه نور کارونه مه کوه دواړه وکړه مه خطرناک پیری وو طالبانو قال الذي عنده علم الكتاب ویلی غسړي چې له ده سره علم د کتابو چې هغه عاصف ابن برخیا ابن شمعیا ابن منکل نومید داسې ویلي انا آتیک به زه به یې راوړم قبل ان یرتد الیک طرفک یعنې د سترګې له رب سره ته چې سترګې ته رب ورکړې د ما بلته حاضر کړي ما تاسو ته ویلي طالبانو ورونه ګوري چې بادشاهي کوئ اسباب تیار کړئ دا اسباب دي که بل شی الله چې د هغه نبي د بادشاهي قصه کوي طالبانو سترګې له رب سره شی حاضرول دا بیخي عقل مني نه کنه دومره پرمختګ فلما رآه مستقر عنده کله چې ولید چې دا تخت مستقر د سلیمان علیه السلام سره قال هذا من فضل ربي دا فضل د رب ما ده ليبلوني چې ما امتحان کی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما يشکر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم څنګه طالبانو راوړ سترګې له رب سره څنګه طالبانو یمن ته له کوم دینه راوړ د سبا له قبیلې نه دلته راوړ څنګه راوړ سترګې رب
نو طالبانو یوه ډله علما داسې لیکي هلته یې ورک دلته را پیدا کړو نه یوه ډله علما وي هلته په مځکه نه نویست دلته په مځکه کې راووت دا طالبانو چې تاسو علم د طلاسم وګورئ طالبانو بیا تاسو معلومات کېږي داسې نادر علم دغه او بعضې علما وي نه دي جنیجي که داسې په اسمان باندې راووت روح المانی طالبانو د ابن عربي خبره کوي هلته اعدام دلته ایجاد و سترګو په رب کې طالبانو هلته ورک دلته را پیدا نن داسې علم ته طالبانو دنیا کې چې هلته شی ورک دلته را پیدا شته مثلا داسې علم طالبانو نن شته چې د امریکایانو د غټه بیړۍ چې په هغه کې ولاړه ده څه ورته وایي د منځني ختیځ ته راغلې د ایران د جنګ طالبانو په دې کې بیخي غټې تیارې ولاړې دي غټ خطرناک شیان دي پکې داسې یو نر شته طالبانو ورونه چې هلته ورک کړي دلته را پیدا کړي دا علم بیخي نشته دی علم نوم څه دی طالبانو قرآن یې موږ ته قصه کوي قرآن نظر وړوکی کتاب نه ده طالبانو قرآن د علمونو کتاب روح المانی د ابن عربي نه نقل کوي طالبانو دنیا کې څومره خطرناک علما په اسلام کې تیر شوي دي هغې ته ملیان شنه ټاکو ناست دي کافر هېڅوک یې نه ده پرې کوي طالبانو په دنیا کې په اسلامي امت کې ډېر لږ داسې انسانان تیر شوي چې داسې نادر فکرونه دي چې ته ورته حیرانه سې یو له هغې نه ابن عربي طالبانو په دنیا کې یوه معما تېره شوې ده ډېره خطرناک بس ملیان شنه ټاکو ورته ناست دي چې څنګه د کفر فتوا دي زموږ علي قاري صاحب هم په کفر کتاب د طالبانو د کفر خبرې په اسانه مه کوئ چې نه پې پوهېدئ مه ورځئ هر چي باندې سړی نه پوهېږي طالبانو کیسه خو به کوو که نه یوه نو طالبانو ورونو و یو حلاقه وه سلماني ته ورته وایي که نه دا سر چې کې خري دې کې یو سړی ناست و زبون طالبانو دغه هغه چې ورته راځي څه ورته وایي سر مې چې وخوریا ګاک موږ تاسې ګاک ورته وایو که نه دا طالبانو حلاقې ته راغلی هلته ناست ده یو ډکی هلک راغی طالبانو ورونو روان د دې دوکان خواته د سلمان دغه هغه ته ویلې دا سړی چې راغلی چې دا سر مې وایي جوړ کړه ده ته ویي دې غوندې قمقه لکه په دې ټوله دنیا کې نشته ورته ویلې ولې قمقه ده وایي هغه دوکان ته روان ده ته ګوره زه اوس درښیم څنګه قمقه چې دوکان ته راننوته نو د سلمان نه د طالبانو د سلمان په یو لاس کې یو درهم ورته ونیو په بل لاس کې فلوس 25 فلوس ورته ونیول فلوس طالبانو پیسه چې تل برخې کې هغه څلورمه برخې تاسې به داسې حالت نه وي په یا طالبانو چې د یوې روپۍ څلورم او دویم هم نیمایي هم چلېدله داسې به تاسې کې چا نه پوهېږي نحن كنا في مهاجر وكان هناك يستعمل في الأسواق ويباع ويشترى عليه بروپۍ او روپۍ هم طالبانو كان منقسمة إلى أتانا وأتانا كان منقسمة وإلى چوانیته ما په یاد ده طالبانو ډېر مې داسې په یادېږي په مهاجر کې طالبانو مهاجر خو پېژنې که نه دا یې ښه لفظ ده طالبانو دا بل لفظ نه ده چې خو پوهېږئ ګوګوګانو که نه پوهېږئ هلته روپۍ کې به د څلورمه برخې ته به یې توانۍ ویلې نیمایي ته به یې اتانه ویلې په چواني به هم ډېر شی کېده طالبانو په اتانه به هم کېده په دا کالداره باندې طالبانو زوی مړ کې اوس خو ولاکه بیخي یي تاسو ته چې زه وایم تاسو یې موږ نه پوهېږو تاسو سپین ږیرو پلرونو نه پوښتنه وکړئ شانزداپولۍ به یې ورته ویلې چې سپین ږیري یادوي اوس هم هغه بیا یې موږ نه په یادېږي تاسو کې یو لاس تاجیک کړو چې ما په یادېږي دا مولانا چی دی په یادېږي چی ماشاءالله کم ولایت یې آفرین ملا یې ماشاءالله اینې ګوره طالبانو امام مصدق پیدا شو که نه نو خبره مې دا کوله هلک خو یې ورته وښودې چې ډېر قمقل هلک د طالبانو دې خبرې ته غوږ ونیسي ویې ډېر څوک ده ډېر قمقل هلک ده هغه ورته ویلې څنګه قمقل وي ګوره زه یې درکویم په یو لاس کې درهم ورته ونیو په یو لاس کې څلورمه برخه فلوس نه 25 فلوس ده یعنې څلورمه برخه د روپۍ نو هلک په چا باندې فلوس واخیست لاړو طالبانو چې له دوکانه ووتو نو د سړي ویلې چې دا خو رښتیا قمقل ده دا هلک نو باندې د دوکاندار ساري چور جوړ کړ د سړي ساري چور جوړ کړ دی هم له دوکانه ووتو چې ګوري همغه هلک سکریم خانه کې ناست سکریم خوري په دې هغه باندې څه ورته وایي په دا فلوس باندې څلورمه برخه د روپۍ باندې په د عربي نړۍ کې اوس هم شته طالبانو ښه سعودي کې شته په عمان کې شته طالبانو دا روپۍ شل برخو باندې ده لسمه برخه یې لا شته ده که دنیا کې هغه ډېره جګه روپۍ ده نور دنیا کې دا شته ده یو صرف افغانستان کې ده خو د ایران کې خو بیا بیخي مه یې شمېره هلته خو 1 لک نه کمه روپۍ بیخي شته ده نو هغه ورته ویلې دا سړی چې ورغی هلک ته یې ویلې وی هلکه دا ولې دومره قمقلې وایي ولې چی مې کړي دي هغه سړي ما ته ویلې چې دا ډېر قمقل ده او ما ته دا رنګ نه ډېر هوښیار هلک ښکارېږي دا قمقلتوب ولې کوي هغه درته یو درهم ونیوله او یو څلورمه برخه د درهم یې درته ونیوله سړی خو درهمه واخلي که نه تا ولې څوک واخیسته نو هلک دومره هوښیار هلک و طالبانو ده ته یې ویلې چې زه قمقل نه یم
کله کله که غواړې چې لوبه ختمه نه سي پولیس اخله نو زه ځکه دغه 3مه برخه مې واخیستله چې دغه لوبه روانې یم هر وخت چې له ده سره په دوکان کې څوک ناست دي سړي ناست دي او چې زه راسم ما خلکو ته ښیي چې قمق الله نو ما ته د قمقلتوب دپاره مې دا ورښیي یوه کې درهم راته نو که درهم واخلم لوبه څوک شوه ختمه شوله زه نه غواړم چې لوبه ختمه شي خبر باندې خو پوه شو طالبانو دومره هوښیاره لږ ښه خبره له څه شي نه را په یاد شوه د تخ نه طالبانو ورونو هر چا باندې د لیوني فکر مه کوئ طالبانو ابن عربي لیونی نه ده تېر سوي دی ډېر هوښیار خو دی وایي طالبانو چې دا لوبه دوام وکړي داسې نادرې خبرې کوي روح الماني ما مخکې هم درته ویلي روح الماني دې سړي ته ډېر احترام لري دې ته شیخ الاکبر وایي دا اوس هم طالبانو ګوره وایي قال الشیخ الاکبر قدس الله سره أن آسف تصرف في عين العرش فأعدمه في موضع وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحد بذلك إنا من عرف الخلق الجديد طالبانو بيخي ونادر خبر ده هلته ورک طالبانو دلته هغه بیرته را پیدا دا بيخي ډېر نادر علم د طالبانو هلته ورک دلته پیدا دا اوسنۍ نړۍ کې دا علم تر اوسه نه بيخي نادر ده د سليمان السلام په بادشاهي کې ورځي موږ داسې هم دي هلته ورک دلته پیدا دوی خو د وینزویلا رئیس جمهور تختوالی ده که نه راځئ موږ داسې علم پیدا کړو هلته ټرمپ ورک دلته پیدا ټول علم د طالبانو ورونو خندا نه د طالبانو دا علوم دي ګورئ دنیا به بله ورځ ته په دې کې په مخ تلي که نه هلته به ورکي ټرمپ وایي نسته سپینه ماڼۍ کې دلته به موږ سره جومات شي که نه چا واده جوړ کړی کم فکر کړی ټرمپ یې جوړ کړی ده که نه هغه د سکنداري خلک دي لهجه د دوی تاسو کې چا نه ده په یاد چې څه ورته وایي وایي ته به نیونی زه نیونی نه یم که نه اوس هلته ورک دلته پیدا او دلته تاسې چوخ کوئ داسې وایي ته نیونی وایي زه نیونی نه یم دا خو کېدلی شي طالبانو ورونو خو دا چېرته کېږي چې علوم راوسپړې دا هلته کېدلی شي چې په دغه کې کومې قوې پرتې دي دا قوې له قوت نه چاته راوباسي دلته بس طالبانو ملایان دې ته ناست دي خبرې نه وي بله کړې ده کفر یې کړی ده اکه ول سړي ته دا پرېږده دا کفر خو تنایي تا نه ده زده که قال اتي طالبانو دلته هغه راوړ دا څه نومېږي قال نکروا لها عرشها تغییر کوي دا عرشو دا هغه څو تخت د دې بلقیس ننظرو من به وګورو اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون دلته چا ورته ویلي ول چې ډېره هوښیاره ښځه نه ده نو سلیمان علیه السلام ویلي چې وبېږو نو هغه کې لږ تغیرات راوستل د دې په هغه تخت کې فلما جاءت کله چې راغله بلقیس قیل ورته ویل سو قالت كأنه هو مره هوښیاره وه طالبانو هغوی په تشریح ورته ویلې طالبانو سوال دیم جواب په تشریح ورته هکذا عرشو کې دیم ورته ویلې كأنه هو هوښیاري دومره طالبانو ډېره وه سوال په تشبیح و جواب هم په تشبیح و پوه شو چې ډېره خطرناکه ښځه طالبانو سلیمان علیه السلام هم اراده کوله چې دې ښځې سره واده وکړي ځکه یې معلوماتونه کول وأوتينا العلم من قبلها رکړل سوی د مونږ ته علم مخکې له دې نه وکنا مسلمین فصدها بنده کړې وه دا ما هغه شي کانت تعبد من دون الله انها كانت من القوم الكافرين قیل لها دلته طالبانو د یو قصر سلیمان علیه السلام جوړ کړي پوه یو که نه چې دا را روانه ده داسې خطرناکه حوض یې جوړ کړي که نه قصر یې جوړ کړي د قصر کې طالبانو داسې د اوبو ډنډ جوړ کړي بیا په دې باندې شیشې لاندې مایانو شیان پکې ګرځي سلیمان علیه السلام هلته لرې په تخت دا چې راغله نو دې ته چا ویلي یو روایت داسې ده چې دا چا ورته ویلي چې دې په پښو باندې ډېر ویښتان ببره ده سلیمان علیه السلام هلته ناست ورته ویلې هغه چې دا راغله له دې ښکلې چې دا د اوبو هغه ده حوض ده په دې کې به ورګډېږي دی به ورځي سلیمان دې پیچې را به سلیمان علیه السلام ورته ویلې نه دغسې راځه یره راځه قیل لها ادخل الصرح ننوز قصر تا فلما رأته کلی چې ولید حسبتو بګمانو که چې لجتن دا ډنډه وکشفت عن ساقیها قال ورته لسلیمان انه صرح ممرد دا قصر دا ممرد ښایسته و ښویې من قواریر رشیدونه جوړ ده قالت رب انی ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لرب العالمين طالبانو مشهور روایت روح المانی وایي همداو چې دې واده ورسره وکړي دې طالبانو په دې جې باندې ویښتان ول دې شیطانانو ته ویلې چې څه دوا موا ورته جوړه کړي دې طالبانو ورونه د هغه ورته جوړ کړي
چونه هم د ویښتانو د لرې کولو دپاره طالبانو استفاده کیږي هغه ورته جوړه کړه سلیمان علیه السلام شیطانانو یې اول دا جوړه کړه او حمام هم اول ته جوړ سوی سلیمان علیه السلام ته جوړ سوی طالبانو ورونو اوس به زه دا مسله داسې درته ووایم که چېرته نر سړی طالبانو دوا استعمال کړي لپاره د ویښتانو د لرې کولو جواز لري و بلکل جواز لري یو عالم تیر سوی عبدالرؤوف المناوي شافعي نومیږي محدث د طالبانو ورونو یو کتاب یې جوړ کړی النزهة الزهیه فی آداب الحمام الطبیه والشرعیه طالبانو ما سره شته دې کې طالبانو د حمام نه ده که نه ده اوس چې موږ تاسې هغه ورته وایو حمام څه ډېر پرمختللي چیزانونه مالګه کې اچوي سوناوي دا سونا حمامونه دي طالبانو الحمام الطبیه والشرعیه دا طالبانو سړي له مرضونه بیایي ما تر اوسه الحمدلله نه ده لیدلې طالبانو ځکه دا ژوند ډېر متناعم خوند نه راکوي یعنې ډېرو داسې ملګرو راته ویلي چې خپله دا لري چې راځئ څوک بند نه بند به یې نه ما خپله خوند نه راکوي موږ د خپل ګګر بګر هغه ښه دي نو انسان ډېر متناعم باید نه وي نو دا حمام الطبیه والشرعیه طالبانو هلته یې دې لپاره یو فصل وضع کړی ده چې رسول علیه السلام هم چونه استعمال کړي خپله ښه ازالې د ویښتانو دی سیوطي کتاب جوړ کړی بل الاخبار المأثوره بالطلاء بالنوره طلا ککړولو ته وي ځان ککړول په نوره صحابه رسول الله خپله ځان ازالې د ویښتانو دپاره کړی نو هغې ته په قیاس نن زمانه کې دوا استعمالول هغه کوم زواید ویښتان د هغې ټولو دپاره طالبانو شرعاً جایز د ښځو ته خو خود جایز د نرانو ته هم جایز بعضې خلک پوښتنې کوي د سکینه خریل یا د مټې خریل یا د ورنونه نر دپاره جایز دي طالبانو خو ګوره دې ته ریپي کړي علماو هغه نور هم ببرېږي سم عدد ابن بدد به درنه جوړ شي د عربو کې یو قبیله تېره سوي طالبانو اشعریان ورته وایي پښتنو کې هم طالبانو یو قوم د دلته لوګات کې ببر ورته وایي دغه ببر زه وایم هغه اشعریان نه دي طالبانو ځکه په عربي ته یې واړوه اشعریان کېږي د دوی نیکه طالبانو عدد ابن بدد نومېږي ډېر اشعارو قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولقد ارسلنا الى یو خبر دلته روح المانی بلم کړي طالبانو دې ته مونږ نفي کړي یو زمانہ کې چې کیندنه کېدله بیا داسې وښځه راووتله بیا پې لیکلي زه بلقیس مې پګړۍ وهلې وه دومره متره دا ټول دروغ دي